11 او په 15 کې چې راتلونکي یو کس به راسي دا د راتلونکي باس دی د هغه د پلار نوم به وشنو یاس وي چې ترجمه یې وکړو نو ځین جوړیږي د الله بنده یعنی عبدالله د هغه د مور نوم دی سمتی چې ویش باړو نو امن یا امن لرونکې ښځه چې د هغه پسې وژ باړو نو امینه ځین جوړیږي او دا پکې لیکلي چې هغه به پیدا سي په سمبالا کې د امن په ځای کې ترجمه د مکه هغه به پیدا سي د هغه سمبالا هیواد د مشر په کور کې موږ خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم په قریش خاندان کې پیدا شوی دی په همدغه ډول زه په تفصیل سره ژغېدلی وم یوه هفته تر مخه د راتلونکي کس په باره کې دا راتلونکي کس و اخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تاسو دا خبره خپل پلار ته کولی سي او ان شاء الله زه به دا دعا درته کوم چې ستاسو پلار ته هم هدایت خدای وکړي السلام علیکم په دوم لمبر مای کې که یو غیر مسلمان ورور یې پوښتنه دې وکړي السلام علیکم زما نوم اتمارام جسوال دی زه د اسلام مبارک دین قبلول غواړم خو زه یو نو کې ستونزه لرم زما کورنۍ په دې نه ده خبره چې زه د اسلام دین ته اوړم په داسې حالاتو کې زه دا هم نسم ویلی چې زما کورنۍ به ماته څه سلا راکړي لیکن دا ټولې خبرې زه شاته پرېږدم د دې خبرې په کیسه کې نه کېږم او اسلام قبلوم په داسې حال کې چې ما وعده کړی دی زما دا پوښتنه ده چې د اسلام د قبلولو څخه وروسته زه په خپله کورنۍ د خپلې مېرمنې سره د خپلو ورونو مور او پلار سره یو ځای اوسېدلی سم او که نه د دې ورور یو پوښتنه ده او غواړي د اسلام مذهب قبول کړي خو د هغه خو د مور او پلار نه دي په خبر دی وایي چې مور پلار ته ویل حتمي دي او د اسلام د قبلولو څخه وروسته آیا زه په خپل کور کې د خپل مور پلار سره اوسېدلی سم که یا د اسلام د قبلولو دپاره ستاسو ویل و خپل مور پلار ته حتمي نه دي بلکې هیڅ چاته یې ویل هم حتمي نه دي په زړه کې که په زړه کې ته ایمان لرې چې الله یو دی د هغه څخه بغیر هیڅ معبود نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او آخري پیغمبر دی و هیڅ چاته د ویلو اړتیا نسته که چیرې تاسو سره دا شک چې د ویلو څخه وروسته به زما ژوند ته خطر پیښ سي یا یو څوک ما زخمي کولی سي نو تاسو دا خبره پټولی سي و هیڅ چاته د ویلو اړتیا نسته لیکن که چیرې ورته ویلی سي نو ښه خبره ده لیکن ویل یې فرض نه دي که چیرې ستاسو ژوند ته خطر وي نو هیڅ چاته د ویلو اړتیا نسته لیکن که چیرې تاسو ورته ووایاست نو په اسانۍ سره د اسلام پر لاره تلای سي لیکن تاسو بیریږئ د ژوند خطر مو دی نو ویل یې حتمي نه دي دا ستاسو او ستاسو د خدای ستاسو د الله ترمنځ خبره ده تاسو د اسلام د قبلولو څخه وروسته بېشکه په خپل کور کې اوسېدلی سي د خپل مور پلار سره اوسېدلی سي لکه څنګه چې ما په مخکیني جواب کې وویل چې هغه خورکۍ پوښتنه وکړه تاسو د خپل مور پلار سره نور باید ښه سلوک وکړي د هغو سره نور مینه وکړي هغه باید دا وګوري چې دا زوی چې مې مسلمان سو نور ښه انسان ځینې جوړ سو صرف هغه شیان چې د قرآن او صحیح احادیثو پر خلاف وي چې د الله او د الله د رسول پر خلاف وي هغه شی د مور پلار سره مه منئ د هغه څخه بغیر ټول شیان ورسره منئ په هغه کې هیڅ نیوکه او شکوه نسته په هغه کې هیڅ مشکل هم نسته که چیرې ته اسلام قبلول غواړې بېشکه یې قبلوای سې که نه قبله نو دا حتمي نه ده چې د ټولو مخ ته دې ته ووایه که چیرې غواړې نو کولی سي زه دا غواړم چې اسلام قبول کړم ته غواړې چې اسلام قبول کړې بله زه ستاسو دا پوښتنه کوم چې پر تا خو به یو چا جبر نه کړي یا یو چا خو به فشار نه در باندې راوړي یا ته په خپل زړه سره قبلې و ستا سره خو به یو چا ظلم نه کړي یا ولې چې په زوره په یو چا اسلام قبلول حرام کار دی په قرآن کې راغلی دی په سورت بقره په 2 سورت 255 آیات کې لا اکراه فی الدین په دین کې زور زیاتی نسته خو که چیرې تاسو قبلوئ نو بیا تاسو څوک راګرځوای هم نسي زه ستاسو دا پوښتنه کوم چې تاسو دا منئ چې یو الله دی او د هغه څخه بغیر هیڅ معبود نسته تاسو دا خبره منئ چې یو خدای دی و منم او د هغه څخه بغیر هیڅ معبود نسته تاسو دا منئ چې دغه خدای آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی بله اوس به زه تاسو ته په عربي کې کلمه ووایم تاسو یې راسره تکراروئ سمه ده اشهد
أشهد الله الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زه شاهدي ادا کوم چې د الله څخه بغیر هیڅ معبود نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی ماشاءالله ته مسلمان یې الله دې تاسو جزای خیر درکړي او دا ویل غواړم چې کله هم یو غیر مسلمان کیږي دا د هر مسلمان مسؤلیت دی چې د هغه نوی مسلمان کس هرکلی وکي د هغه سره مینه وکي ولې چې هر کله هم یو غیر مسلمان کیږي نو د الله د رسول حدیث دی هغه یو دم پاکیږي دا موږ مسلمانان چې د کلو څخه اسلام مذهب منلی دی څونه ګناهونه به مکړي تاسو هر هغه غیر مسلم هر مشرک چې کله اسلام قبول کړي اوس هغه داسې سي لکه نوې چې زیږیدلی د هغه ټوله ګناهونه پرېولل سي او دا د مسلمانانو وروڼو او خویندو مسؤلیت دی چې هغه د نوي مسلمان هرکلی وکي د هغه سره مینه وکي د هغه سره محبت وکي هغه باید دا احساس ونه کړي چې زه یو نوی ځای ته راغلم د هغه سره باید مینه وکړل سي که چیرې تاسو ته د هر شي اړتیا وي که چیرې په اسلام د پوهېدو دپاره د بل شي ضرورت درته د علم اړتیا یې درته تاسو بېشکه زموږ ادارې ته راتلای سئ او تاسو د نورو مسلمانانو وروڼو سره مطالعه کوای سئ ولې چې هر هغه انسان چې د امن د مذهب پالل غواړي په دې دنیا کې هیڅوک هم هغه نسي راګرځولی هیڅوک هم او موږ پوهیږو چې دا پرون الحمدلله ثم الحمدلله پرون پر تلویزیون کې یو خبر تیریدی چې مایکل جکسن اسلام قبول کړی دی نو چې کله جورج بوش مایکل جکسن د اسلام د قبولولو څخه نسي راګرځولی په امریکا کې نو هر هغه انسان چې په خپله خوښه سره د اسلام قبلول غواړي په دې هیواد کې نو هیڅوک هغه نسي راګرځولی لیکن پر هغه باندې باید فشار نه وي چې هغه په خپله خوښه کله د اسلام مطالعه کوي او د څېړنې او تحقیق څخه وروسته خوشحاله کیږي چې دا یو واحد مذهب دی چې د هغه په سبب د په ژوند کې امن راتلای سي نو موږ هغه ته ښه راغلاست وایو او الله جل جلاله ته دعا کوو چې تاسو ته ان شاء الله په دې دنیا او په آخرت کې ان شاء الله ثواب درکړي او تر ټولو ښه جایزه درکړي امین د ښځو په خوا کې که یو غیر مسلمانه ښځه وي پوښتنه دې وکړي السلام علیکم ذکر وروره زما نوم پریتی دی زه د موبایلونو په شرکت کې کار کوم او زه د حیدرآباد یم ما ستاسو تقریرونه اورېدلي دي نو زه غواړم اسلام قبول کړم ماشاءالله دی خور زما سیډیانې لیدلي دي او پیس ټي وي لیدلي دي الحمدلله ثم الحمدلله د هدایت ورکول د الله پاک کار دی موږ خو یوازې ذکر کولی سو یوازې پیغام رسولی سو او د پیغام د رسولو څخه مو څوک راګرځولی نسي تاسو پوښتنه وکړئ چې دا کومه برخه ده دا د شهادت برخه ده خورې زه ستا څخه دا پوښتنه کوم چې پر تا باندې خو څوک زر زیاتی نه کوي یا څوک به فشار نه در باندې راوړي یا ته په خپله خوښه سره اسلام قبلول غواړې بله ماشاءالله ته پر دې باندې ایمان لرې چې یوازې یو خدای دی او محمد د الله آخري پیغمبر دی ته دا منې چې یو خدای دی او د هغه څخه بغیر بل معبود نسته ته دا منې چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی بله ماشاءالله اوس به زه په عربي کې تاسو ته کلمه وایم تاسو بیا راسره تکراروئ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زه شاهدی ادا کوم چې د الله څخه بغیر هیڅ معبود نسته
او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی. ماشاءالله ته مسلمان اسولې. مننه. ما ته هغه سورت را په یادېږي 110 سورت اذا جاء نصر الله والفتح. دا تاسو ویني چې د الله دین په زرهاو انسانان قبلوي. د مکې د فتح هغه شیبه چې د الله رسول په خوب لیدلی و، هغه وخت او موږ چې مسلمانان یو، موږ مازې کوشش کوو چې الله سبحانه وتعالی او آخري پیغمبر چې ویل دي د الله رسول ویل دي کوم یو آیات زده هغه مخور کی، یعنی کوم یو آیات هم د اسلام په باره کې زده هغه خپور کی. او الحمدلله الله سبحانه وتعالی په زرهاو او په لکهاو انسانانو ته هدایت کوي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ کوچنی کوشش په خپل لاره کې قبول وګرځي. امین. په لومړي لمبر مې که یو غیر مسلمان ورور یې پوښتنه دې وکړي. بل ورور جانه ښاغلی ډاکټر صاحب ذاکر نایک، تاسو ته د ډېر ښه ماښام هیله کوم. زه ویر ګوپال شاستري د مهاراشټر اوسیدونکی یم. زه تر ټولو در مخه د خپل سیاسي استازي بابا جاني صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زه دلته راوستلم او ما ته دا موقع راکړه چې ستاسې غوندې یو ستر شخصیت سره ووینم او په داسې یو ښه پروګرام کې ګډون وکړم. تر ټولو د مخه زه دغو کسانو څخه چې نوی اسلام قبول کړی دي دا هیله لرم او دا غوښتنه ځینې لرم چې هغوی د اسلام د قبولولو څخه وروسته سمه لار اختیار کړي، د الله پر لاره سیده ولاړ سي او سمه لار اختیار کړي او په راتلونکي کې د ځان سره د پرتلې یو پلان ولري چې آیا د دوی په ژوند کې څه تغییر راغلی دی کله چې دوی هندوان و او اوس مسلمانان سوي دي، او هغه مشخصات او ځانګړتیاوې دوی باید سره جلا کړي او دا د خلکو په منځ کې خپرې کړي تر څو په ټولنه کې بدلون راسي. زه داسې احساس کوم زما پوښتنه ده چې اقتصاد ډېر پر مخ روان دی، چې هر هندوستانی وګړی دا هڅه کوي چې خپل جیبونه په پیسو باندې ډک کړي. کله چې دوی دا کړنه ترسره کوي نو طبیعي خبره ده چې دوی د نور کلتور مني او خپل کلتور د لاس ورکوي او دا غربي کلتور به موږ ووینو چې ډېر ژر به تر کلو پورې هم ځان ورسوي. او تاسو چې دغه د الله پیغام بیانوي د خلکو په واسطه په ډېره ژوره توګه سره تر نور خلکو پورې ورسیږي. او دا تاسو چې څه وایاست که چیرې په راتلونکي کې د اټکل له مخې غلط ثابت سول، مثلا په قرآن کې دا لیکل سوي دي چې نجونې به د باندې راوځي او ځینې غیر اخلاقي او ناروا کارونه به ترسره کړي او یا مثلا ځینې زامن به له مور و پلار سره غیر قانوني چلند وکړي. دا خو په قرآن کې راغلي دي. اوس کو نو ستاسو د وینا سره سم دا هر څه پیښ نه سول په دې نړۍ کې، نو آیا په قرآن کې چې لیکلي دي هغه حقیقت دی که یا؟ ډېره مننه. دې ورور جان یو پوښتنه وکړه او د پوښتنو تر مخه دا وویل چې هغه وروڼه چې اسلام قبلوي تاسو د اسلام د قبلولو څخه وروسته دې ته پام وکړئ چې د اسلام سره وپالئ او دا واټکلوئ چې په هندو مذهب او په اسلام کې کم یو ډولوالی وو، کم اختلاف وو، ورورګلوي باید قوي کړل سي او تر خلکو ستاسو نوی پیغام باید ورسیږي. د ورور پوښتنه وکړه چې مغربي کلتور زموږ په ټولنې ته راځي و هندوستان ته راځي او ډېر پر مخ روان دی، په څه ډول چې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي، په څه ډول چې په قرآن مجید کې راغلي دي، د حدیث شریف په باره کې خبرې کوي چې د قیامت په ورځ چې کم حشر د نفسا نفسي حشر به وي او دا راغلي دي چې څنګه د یو ښځې سره چلن وسي، څنګه به انسانان خطاوزي. دی دا وایي چې ستا د پیغام په سبب سره دا شی چې په قرآن او حدیث کې راغلي دي دا دغه شی دروي، دا به وسي او که به نه وسي، او دا څه چې په قرآن کې راغلي دي د راتلونکي په اړه آیا دا به عملي سي او که نه؟ ورور جانه زه خو مازې هڅه کوم، ډېر کوچنی انسان یم، زه هیڅ عالم نه یم، نه خپل ځان ته مولانا وایم، زه خو یو طالب العلم یم. په څه ډول سره چې د الله رسول ویلي دي نو زه کوشش کوم چې د الله د لارې پیغام او د اسلام د لارې پیغام خور کم، دا هر څه چې مې زده کړي دي هغه تر نورو پورې ورسوم. دا نوې ټکنالوژي دا د استعمالوم، دا ټکنالوژي چې د رسنۍ د دې په باره کې به سبا خبرې وکم. تاوانونه هم دي او ګټې هم لري، موږ یې تاوانونه باید په ګټو سره بدل کو. سبا د دې موضوع ده رسنۍ جنگ او امن، اسلام جنگ یا امن.
نو زه دا کوشش کوم چې د کمی رسنۍ په سبب اکثره حرام کارونه کیږي هغه په حلال کارونو بدل کړم. د ناچیز چې دغه هڅه ده الحمدلله یو څه ناڅه کوشش دی. اوس دا تاسو وینئ چې په کروڑاو خلک یې ویني. الله تعالی دې دوی ته راحت ورکړي، آرام دې ورکړي. لیکن دا څه چې په قرآن کې لیکلي دي، دا څه چې په حدیث کې لیکلي دي، هغه به سل په سلو کې انشاءالله حتما کیږي. انشاءالله چې دا هر څونه کوشش هم موږ وکړو، لیکن دا ویل په قرآن کې راغلي دي. په قرآن کې راغلي دي په سورة سبا کې 40 سورت 28 آیات کې وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، چې موږ لېږلي دي یو آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د خلکو سر ورخلاص کړي، سیده لار ور وښي، د بدو څخه راوګرځي. اکثره خلک دغه په قرآن کې راغلي دي، اکثره خلک محمد صلی الله علیه وسلم نه مني. دا چې هر څونه دعوت وکم، چې هر څونه تقریر وکم، بیا به هم خلک په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي د هدایت مطابق. د آخرت په باب چې کوم حدیث دی، د آخرت څخه تر مخه چې مسلمانان په څومره ډیر تعداد دي دا خو به بیل خبره ده، لیکن تر څو پورې چې آخرت نږدې راغلی نه وي، قیامت نږدې راغلی نه وي، اکثره خلک پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. لیکن دا نور چې هر څه لیکلي دي چې دا کائنات به د منځ څخه ولاړ شي، په قرآن کې راغلي دي چې سپوږمۍ او لمر به سره یو سي، په قرآن کې راغلي دي چې دا دریابونه او سمندرونه به پر جوش راسي. د دې ټولو کړنو ذکر چې په قرآن کې راغلي دي او په صحیح احادیثو کې ذکر راغلي دي. تاسو وینئ چې اکثره ماډلان، تاسو وینئ په داسې پروګرامونو کې دا ماډلونه د الله د رسول حدیث دی چې یو ورځ به داسې راسي چې په هغه کې به اکثره خلک په دې نړۍ کې مسلمانان وي، لکه په څه ډول چې د اوبو پر سر زګ وي، زګ په ډېره اندازه سره به، لیکن د داسې مسلمانانو هیڅ ګټه هم نشته. دا به د نامه مسلمانان به بیخي په زیات تعداد دي لکه د اوبو پر سر چې زګي. په همدې خاطر موږ دا دعا کوو الله سبحانه وتعالی ته چې زموږ څخه داسې مسلمانان جوړ کړه چې پر قرآن او پر صحیح احادیثو باندې عمل کوونکي وي. مازې د نامه مسلمانان نه، په نامه سره مسلمانان محمد، ذاکر، عبدالله، سلطان څوک جنت ته نشي تللی. مسلمان په اصل کې هغه څوک دی چې خپل ټول خواهشات د الله پر احکامو مطابق عمل وکړي او هغه ته ویل کېږي اصل مسلمان. نو موږ دا دعا کوو الله سبحانه وتعالی ته چې زموږ څخه داسې مسلمانان جوړ کړه چې د قرآن پر احکاماتو باندې عمل وکړو، د الله د رسول پر پیغامونو باندې عمل وکړو. په همدې خاطر چې په قرآن او په احادیثو کې راغلي دي هغه به سل په سلو کې انشاءالله صحیح به وي. موږ خپل کار کوو چې الله تعالی و مسلمان ته فرمایلی دي په سورۃ بقره کې 2 سورت 143 آیات کې چې تاسو خلک پر نور خلکو باندې شاهدی ادا کړئ لکه څنګه چې د الله رسول پر موږ باندې شاهدی ادا کړي. په همدې طریقه سره لکه کوم خلکو ته چې د اسلام پیغام نه دی رسیدلی، پر موږ دا فرض ده چې هغو خلکو ته د اسلام پیغام ورسو. هیله لرم سم جواب مې درکړی. که د لومړي لمبر مایک څه کوم ورور پوښتنه لري نو کولی شي. سلام ذاکر صاحب، زه یو هندو یم. ما د مراټي ترجمه قرآن لوستلی دی. په هغه کې راغلی دی چې یو نارینه د څو ښځو سره واده کولی شي. نو ستاسو پوښتنه ده چې په قرآن کې راغلی دی چې یو سړی د یوې څخه د زیاتو ښځو سره واده کولی شي. نو ته د دې جواب غواړې. تاسو دا وپوښتل چې یو سړی یا یو نارینه د یوې ښځې سره واده کولی شي او په قرآن کې راغلی دی چې د یوې څخه د زیاتو ښځو سره واده کولی شي. نو د دې لامل څه شي دی؟ که تاسو چیرې د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ نو قرآن یو واحد مذهبي کتاب دی چې په هغه کې راغلی دی چې یو نارینه دی د یوې ښځې سره واده وکړي. که چیرې تاسو د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ نو د اکثره مذهبونو په کتابو کې لیکلي دي چې تاسو چې زړه مو غواړي د هغو ښځو سره واده کولی شئ. چې کله تاسو راماین ولولئ، ستاسې د هندو مذهب کتاب په راماین کې راغلی دي چې د شری رام د هغه د پلار څو مېرمنې وې؟ څو وې؟ ډېرې وې. د درشد څو مېرمنې وې؟ لیکن دا ښه خبره نه ده وی خو. نو زه هم د هغه پوښتنه درڅه کوم، څو مېرمنې وې؟ ستا څه پوښتنه کوم؟
څو مېرمنې وې؟ د هغه دا څلور وې. څو وې؟ څلور وې. تا څلور یاد کړې، زه به در سره ومنم. 3 مېرمنې وې. نو په هغه راماین کې دا نه دي لیکلي چې د شری رام پلار ګناه وکړه. دا راغلي دي پکښې؟ نه دي پکښې راغلي. چې تاسو کله مهابارت ولولئ نو د کرشنا څو مېرمنې وې؟ څو وې؟ خو زه هم دا ښه خبره نه ده. نو شری کرشنا سم کار نه دی کړی. دا څنګه سړی کرشنا غلط کار کړی دی؟ توبه وکاږه، کنی هندوان به جو دلته لات کې. श्री कृष्ण गलत कार کوای سي؟ श्री कृष्ण गलत कार کوای سي کیا؟ ستا په خوله श्री कृष्ण गलत कार کوای سي کیا؟ موږ خو شي کرشن په خدای منو. نو خدای غلط کار کوای سي کیا؟ خدای غلط کار کوای سي کیا؟ اشه تاسو د श्री कृष्ण څو مېرمنې وې؟ ډېرې وې. څو وې؟ ډېرې وې معنا څو وې؟ 14,000 شاوخوا. 14,000 نه وې، 14,108 وې. دغسې سم ووایه. که تاسو مهابارت ولولئ په هغې کې راغلي دي د شری کرشن 14,108 مېرمنې وې. نو چې شری کرشن 14,108 مېرمنې کوای سي نو مسلمانان څلور ولې نسي کوای؟ تاسو چې کله انجیل شریف ولولئ په انجیل کې راغلي دي چې د سلیمان علیه السلام 900 مېرمنې وې. چې انجیل شریف ولولئ د انجیل مطابق د ابراهیم علیه السلام 3 مېرمنې وې. که چیرې تاسو د نورو مذهبونو کتابونه ولولئ، د هندوانو د مذهب، د یهودو د مذهب، د عیسایانو په مذهب کې تاسو هر څومره مېرمنې کولی سي. لیکن په قرآن کې راغلي دي په سورت نساء کې 4 سورت په 3 آیات کې چې واده وکړئ چې تاسو خوښه یې د 2، 3 یا 4 سره. که چیرې انصاف نسي ورسره کولی چې تاسو خوښه یې د هغو ښځو سره واده کوای سي. نو دا جمله چې یوازې د یوې سره واده وکړي دا یوازې په دغه قرآن کې راغلي دي. د هندو مذهب د حساب څخه، د عیسایانو د مذهب د حساب څخه، د یهودو د مذهب د حساب څخه چې زړه مو غواړي غونې ودونه کوای سي. 15,000 هیڅ ممانعت نشته. خو په قرآن کې تاسو یوازې چې ډېر وکړي نو 4 به وکړي. خو که چیرې د مېرمنو په منځ کې عدل نسي کولای نو یوازې یو واده وکړي. نو دا آیات یوازې په قرآن کې راغلي دي. دا غربیان هم دا نه غواړي چې 2 مېرمنې دي وي. ولې؟ په اسلام کې چې کله یو ښځه د یو سړي مېرمنه کېږي چې بله مېرمن هم لري، د بلې مېرمنې سره و هغې ښځې ته هم عزت ورکول کېږي، د هغې ابرو خوندي وي او هغې ته ټول خپل حقونه ورسېږي. نو بازاري ښځې ته، په بازار کې چلیدونکې ښځې ته خپل حقونه نه ورځي په لاس، عزت یې نه وي په ټولنه کې، د هغې ابرو نه وي. په همدې خاطر په اسلام کې و نارینهو ته د یوه څخه تر زیات ودونو کولو اجازه شته تر څو د ښځو عزت په دې دنیا کې برقراره وساتل سي. هیله لرم سم جواب مې درکړي. دا چې وخت ډېر کم دی نو موږ یوازې یوه سوال ته جواب ویلی سو. آخري پوښتنه. بله زما نوم اوینداس دی. سلام علیکم. بله زما نوم آشیش دی. سلام علیکم. زه غواړم چې اسلام قبول کړم. صاحب ما یو مشکل درلودی د خپلې کورنۍ سره، خو تاسو راته وویل چې کورنۍ مو هر څه درته وایي هغه ورسره ومنئ. او صاحب ستاسو یو سي ډي م پکار وه چې د کورنۍ سره یو ځای ورته کښېنم او ویې ګورم. ماشاءالله ستا نوم څه دی ورور جانه؟ بلې آشیش. آشیش. تا تر مخه چې ویل ما نه واورېدل. د هر څه تر مخه چې ویل؟ بلې زه د خپلې کورنۍ سره. تاسو د خپلې کورنۍ سره سی ډي مو اورېدلی ده؟ تاسو غواړئ چې تاسو ته سی ډي په لاس درسي؟ و د هغه څخه تر مخه دې مې یو شی وویل ما نه واورېدل. صاحب زه اسلام قبلول غواړم. ښه ته اسلام قبلول غواړې؟ بلې. ورور جانه زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې پر تاسو خو به چا زور زیاتی نه کړي؟ بلې یا. پر تاسو باندې خو به چا فشار نه راوړي؟ تاسو په خپله خوښه سره اسلام قبلول غواړئ؟ تاسو دا منئ چې خدای یو دی؟ تاسو دا منئ چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی؟ اوس به زه په عربي کې درته وایم، تاسو به تکراروئ. سمه ده. اشهدو الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زه شاهدی ادا کوم چې د الله څخه بغیر هیڅ معبود نسته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی. ماشاءالله تاسو مسلمانان سولاست او ان شاء الله زه به د خدمتګارانو ته وایم چې هغه زما د ټولو ډیویډیانو یو سیټ چې ډېر مهم د ډي وي ډي سیټ دی هغه تاسو ته تحفه درکړي، ستاسو دپاره او ستاسو د ټولې کورنۍ دپاره.
زه الله ته دا دعا کوم چې تاسو مبارزه قبول کړي او په دې دنیا او آخرت کې تاسو ثواب درکړي.